بے غیرت راشه پرونو ګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بے حیا قومه بے غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې روڼه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وخوري هغې پسې بین بین نارې وي دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځوي لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمې کم پرېږدم چې درنه مې پرتوګونه نه وي ویستي په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه وي خبر څوک د خپلې لور نه نه وي خبر څوک د خپل زوی نه نه وي خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کېني مونږ ته رذیلان وایي د پاکستان لوی کمینه او لوی رذیل هغه لوی سرمایهدار دی د دروغو مزې لنډي یو سړی وغټ نو سرمن باندې مې رابرې ته داسې غوړې کړې چې راووت حجره کې به بټیاران دا ناست هلکه څه دې خوړلي دي خان ساګ مې خوړلی تاسو خوړلي دي خان غټه غوښه ده تاسو خوړلي جی دال مې خوړلی دته به خان تاسو خوړلي روم دی او ګوره دا دوی دسې دسې کوي کم خیال کړي دسې دسې د هغه بریتو والا کوي چېرته کشمیر یې فتح کړی په روس یې ورمنډه کړي کښېنه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تا ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی یا د ناقې او دغه په کلي کې د ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی څوک درته څه ویلی نه شي دا چل مه کوه په ارام کښېنه دا یو سړی و ښځو ته راغی ښځو ته ویل ښځو کشمیر لازم ښځو ورته ویل ماما هلته خو جنګ دی ویل ځم پاتې کېږم نه ویل مزه ویل زما
او دا انجوان با داسی داسی او داسی چی ٹول قیمت خزو زنو اللہ دے ملش چی کشمیر تتلے او دا غرب خوان کے ولار دے او دا توپ و غرمبار دے نو چی غرم شدید کلا دے یو کانی لاندے سرن نباتی کلا بل غرب دا دے و دے کیوی کتی چی او خر ولار دے او واخه خوری نو دیوی چی یا اللہ دا خرچنگ بیغم ولار دے واخه خوری او زماروز کاش کی خدای چیز خدا خر وے لگ بیغم خوبوے پدی کی جی او سات تیر شو پا خرم بم رو گردے دو چی غرم شو خر والی زولو چی وی کتوی یا اللہ شکر دے چی خر نہیں ما نو تاسو د خزو پالوانان یی او د خزو ترزن یی د کلی کوسکی ځان نه د پړانګ جوړ کړی دی دا څه توره ده نو هغه سړي برېت دا چل کولو او چې ګورئ نه اولا زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېتو ته وکتل نو رښتیا دی برېت یې غوړې وي اجره کې ناست او دا غریبان ته ګیر چاپیر ناستی نو زوی په منډه منډه راغی وی چې بابا ویا تا به چې ببرېت یې غوړولی سرمن خو پیشو یې وړه دی ورته وی چپ شه بیړه دې غرکشه وی والله که ټوکې کوم مور مې راته وویل چې هله سرمن پیشو تښتول نو نوکران ورته وی چې خان برېتې به دې په سرمنې غوړولې او مونږ ته به دې وی چې پولاونه مې خوړل دې خوا وګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې دا د تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سره سات ملاویږي دا سمانه ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان راکړي دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیان نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې وشرمول هر یو چېرې اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ڈلن لگیا اسلام اسلام کہ اسلام دیت شہیدی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے زدوبی خزارہ جڑے کہ جڑلے بادشاہ خزے ورطورے نے چوڑی جارے وے لانڈے مر گئے دا بادشاہ خزم پہ جڑا بادشاہ کو ترا کے خزے والی جانے ہوئے لنڈے مر گئے بادشاہ پہ جڑا اس پختل نے کہ یہ لنڈے چھے بادشاہ بار رہا ہے دربار کا کہ بادشاہ پہ جڑاؤ لکھو زمین صوبہ سرات کے گورنر سے جاری ندا وزیران کو ورسرہ مخم ہو گئی ویانا دا پارلیمنٹ لگا دے دا تشے دے میٹنگ دے دا پارلیمنٹ تاس دا خپل پارلیمنٹ کتلے دے پارلیمنٹ میٹنگ پارلیمنٹ بادشاہ دربار ترانے پجرانے وزیران جرنیلان دبو سے بولے جائے ویچے لنڈے مر اوی پچڑا کابینہ والا سیب والی جائے وے لنڈے مر دے اوی پچڑا یو پکے تپوسو بچے دا لنڈے 1300
خبر نه یو خو بادشاه جړل چې لنډی مړ دی نو موږ هم په ژړا شو. بادشاه نه تپوس کړم لنډی څوک و؟ وی چې نیم خبره خو ښځه مې ژړل چې لنډی مړ دی زه هم په ژړا شو. بادشاه کور ته راغی ښځې ته وویل چې ښځې دا لنډی څوک و؟ ټوله بادشاهي په ژړا. وی خبره نه یم د دوبي ښځې ژړل چې لنډی مړ دی نو زه هم په ژړا شو. چې د دوبي ښځې راوغوښتله بیخ کې وزره لنډی څوک دی؟ ټول سلطنت جاري وی لنډی زما د مېړه یو خر و مړ دی. صاحب هغه چل پته نه لګي. اسلام 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 ډول لګیا دي که دا دی را روان دی که دا دی را بشي که دا دی را اسلام درې خبرې ټول دروغ و ایمان پیدا کوي. کله اسمبلی ممبر درته راغی او درته یې وویل چې اسلام دې را بشي نو که ایمان ځان کې لرئ نو د دغه ګریوان نه یې ونیسئ او په دغه خوله یو څو څوکه ووایي چې دا خوله والا د وینو ډکه. که وزیر درته راغی او درته وزیر له خو تاسو ټول ټوکرۍ ټوکرۍ او زمونږ وزیران امریکې ته تلي دلته د استقبال تیاري کړي. ته به وګورې دا بې ضمیره قوم دا بې لکۍ چې دي دا به زرګونه خلک روان چې امریکې نه راغله. امریکا څه کعبه ده؟ امریکې غوندې رزیل ملک به په مخ د ځمکه باندې دی.